راځم یو بل موضوع ته ورونو. په دې وروستیو کې د افغانستان اسلامي امارت او د پاکستان په حکومت کې د پوځي کړۍ تر مابین مشکلات رامنځته شو. تاسو ټول شاهدان یاست. موږ لکه مخکې چې مو ویل چې د متوازن سیاست غوره کول هم د همدې دپاره کړي وو چې افغانستان له ډېرو جګړو دربدریو راوتلی اوس یو ډېر ښه فرصت ده چې له ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولرو، د سیمې له هېوادونو سره ښې اړیکې ولرو، له نړیوالو سره ښې اړیکې ولرو. د افغانستان له موقعیت نه د تجارتو، اتصالو، ترانزیټو راشه درشه دپاره ښه استفاده وسي. همدا لاره هم غوره کړې وه. ولې 4 کاله مسلسل په مختلفو اوقاتو کې د پاکستان د حکومت له لوري تجاوزات وشو. د افغانستان حرم نقض شو. په افغانستان کې عام وګړي، دکانونه، مارکیټونه دا بمبار شو. بالاخره خبره دې ځای ته ورسېدله چې د افغانستان د پلازمینې کابل حرم هم نقض شو. نو اسلامي امارت هم غبرګون ته مجبور شو، عکس العمل ته مجبور شو. بیا په همدغه سلسله کې د موږ دوستو هیوادونو رابطې وکړې او د هغوی په کوربتو باندې مذاکرات شروع شو. د مذاکراتو اوله برخه، اول پړاو په قطر کې او وروستي 2 پړاوونه د ترکیې په استنبول ښار کې وو. دغه مذاکراتو ته د اسلامي امارت پلاوی واقعا له ښې ارادې سره، له ښه نیت سره او د مشرتابه د محترم مقام لخوا له ښه صلاحیت سره او له ښو توصیو سره لیږل شوی و. خو متاسفانه په دې مذاکراتو کې پرمختګ ونه شو. د نه پرمختګ تر ټولو لوی لامل دا و چې د پاکستان استازو په مذاکراتو کې ځینې هغه وړاندیزونه او غوښتنې لرلې چې هغه د عمل وړ نه وي، هغه معقولې نه وي. د مثال په ډول د دوی غوښتنه دا وه چې موږ ته دا تضمین راکړي چې پاکستان کې به بیا امنیتي پیښه نه کېږي. نو آیا موږ د پاکستان د امنیت ذمهوار یو؟ آیا موږ هلته 16 ساعتې پوځونه لرو؟ آیا هلته موږ د پولیسو یا د پوځ واګې په لاس کې لرو چې موږ امنیت ټینګ کړو؟ آیا پاکستان د یوې ولسوالۍ و د ولایت په اندازه وطن ده او که هغه یو ډېر لوی هېواد ده، د هغه امنیت نیول د یو بل هېواد د حکومت له لوري دا خو غیر معقوله خبره ده. او برعکس چې موږ دا ورته وایو چې تاسې له خاورو نه دا ایشان روزل کېږي او راړول کېږي او دلته حملې کوي، خو ته یې مخه ونیسه. د تا له فضا نه دا 4 کاله تیاری را تیریږي د افغانستان حرم نقض کوي، خو ته یې مخه ونیسه. دغه مسؤلیت بیا نه قبلول. حتی یو وارې دا غوښتنه هم وسوه چې د TTP ګروپونه د افغانستان ته واړول شي. افغانستان لیونی دی چې د تا غم خپل کور ته راوړي. یو وارې دا الزام لګوي، دا تور لګوي چې په افغانستان کې TTP ده او هغه په ما حملې کوي. بیا بیرته وړاندیز کوي چې د TTP د پاکستان میشت ګروپونه او قطاعات افغانستان ته واړول شي. نو خپلوی لاس غم زیاته جنجال جوړوي. دا هېڅکله د منلو وړ نه ده. بل ورونو دوی چې له موږ نه دا غوښتنه کوي چې د ډیورن په کرښه باندې له افغانستانه د TTP ځواکونه راوړي او په پاکستان کې حملې کوي. دلته څو سوالونه دي باید جواب ورته ویل شي. آیا د ډیورن په ټوله کرښه باندې د جمهوریت او د امریکا د اشغال په وخت کې سیمې خاردار نه تېر شوی؟ نو خو یو سیمې خاردار تېر شوی. د سیمې خاردار شاته د سړکونه تېر کړي دي، ګزمې کوي. د سیمې خاردار شاته د پوستې او امنیتي ځواکونه اچولي. تر هغه شاته د بیا لوی لوی بیسونه جوړ کړي. بیا د تر پېښور او تر اسلام آباد او تر بله ځایه په 100 چک پوینټونه موجود دي. نو ته ولې مخه نه نیسې؟ تاسو یو لوی نظامي پوځ لري، استخبارات لري، امکانات لري او په ټول خط باندې دي
امنیتي کیمرې هم لګولې دي، نو چې هم له کیمرو در تیریږي، هم له سیمې خارداره در تیریږي، او هم د له پوستو تیریږي، هم د له چک پوینټو تیریږي، او بیا هم ذمہوار افغانستان وي. دا ګوره ډېره له حقیقت نه لرې ادعا ده. بیا چې ته دا دعوه لرې چې له افغانستانه ماته د ټي ټي پي ځواکونه راوړي او د تا ساحې ته داخل شو، نو له دوه حالتو به خالي نه وي. که د تا په ساحه کې وي نو ولې کنټرولوي نه؟ او که بیرته افغانستان ته راوړي او بیا در راوړي، نو خو زم دعوه در باندې لرم، ولې راپرېږدي د ما خاورې ته؟ ته ولې مخه نه نیسې؟ ښه ته ولې راپرېږدې؟ دا ټول هغه دلایل دي چې دوی په مجالسو کې نه مني، غاړه نه ورته ږدي. خو د دې باوجود په مذاکراتو کې د موږ ملګري د موږ ټیم تر اخره پورې هیڅ وارې داسې نه ده پېښه شوې چې د موږ ټیم دې ویلي چې زه تر مخ ځم بس نورې خبرې نه کوم. بیا هم مذاکرات د دوی لخوا ترک شوي دي، وړاندیزونه د دوی لخوا رد شوي دي، او بالاخره د موږ ټیم خپلو هېواد ته راستون شوی ده. نو په دې سلسله کې ورونو بیا هم موږ دا وایو چې افغانستان خاوره به د چا په ضد نه استعمالېږي. موږ د پاکستان ورور مسلمان ولس ته احترام لرو، علماء کرامو ته احترام لرو، سیاستمدارانو ته احترام لرو، د هغوی نظریات رغنده دي. حتی په حکومت کې یوه لویه برخه ده چې نظریات د خیرخواهۍ دي، د روغې جوړې دي، د جنګ د نه غوښتلو دي. د ټولو ته موږ د قدر په سترګه ګورو او کوشش هم دا ده چې خیر ورته ورسو. یو مسلمان باید بل مسلمان ته خیر ورسوي. خو که بیا هم ځینې کړۍ ځینې پروژې تطبیقوي، نو بیا په افغانستان هم له خپل ځان نه د دفاع حق لري، دفاع به کوي. نن الحمدلله ټول ولس له نظام سره ولاړ ده او له خپلې خاورې نه به په میړانه سره دفاع کوي. بله دا د ورونو چې د پاکستان ستونزې نوې نه دي. آیا تاسو ټولو ته نه ده معلومه چې ټي ټي پي په پاکستان کې له تېرو 25 کلو فعاله ده؟ آیا د پاکستان حکومت خپل اعلان نه کوي چې موږ 80,000 کسان په تېرو 20 کلو کې په جنګونو کې تلف شوي دي؟ آیا په همدغه پاکستان کې بمبارونه نه وو شروع؟ آیا ډرون حملې نه کېدې؟ آیا په اسلام آباد او په کراچۍ او په پېښور کې حملې ونه سوې؟ د پاکستان پر رئیس جمهور مشرف باندې حمله ونه سوه؟ په وزیرستان کې 300 پوځیان د حکومت د ټي ټي پي لاسته ونه لوېدل؟ نو چې دا ټولې سلسلې ډېرې پخوانۍ دي. حتی که موږ په یوه موضوع کې مخته ورسره ځو بله را مخته کوي. آیا په افغانستان کې د بیلې کوم وګړی چا لیدلی؟ د هغې نسبت هم اوس افغانستان ته کوي. اوس که ته دا وایې، د یو دلیل دا وایي چې کله په افغانستان کې اسلامي امارت حاکم شوی، نو پاکستان کې حملې ډېرې شوي دي. نو تاسې نن د ټي ټي پي د حملو ډېرېدل نسبت افغانستان ته کوي، نو تا خو بیا 2 وارې له هند سره هم جنګ وکړو، هغه هم په افغانستان تاوانوي. تا خو له ایران سره هم جنګ وکړو، هغه هم بمبار در باندې وکړو، تا هم بمبار پرې وکړو، هغه هم په افغانستان تاوانوي. تا خو عمران خان غوندې قوي شخصیت او د هغه تنظیم هم ټول په بندیخانو کې واچاو، مخالفت یې ورسره راغی، هغه هم په افغانستان تاوانوي. ته خو نن له تحریک لبیک سره هم په جنګ اخته یې، ته خو نن له بلو ټولو سره اخته یې، دا به ټول په افغانستان تاوانوي. نو د تا خو اقتصاد هم خراب شو، د تا خو کرنسي هم راولوېده، تا ته خو نور هم ډېر مشکلات پیدا شو، دا به ټول ته په افغانستان تاوانوي. خو برعکس افغانستان تا ته د ترانزیت لاره درکړه، له تا سره یې ښه تجارت شروع کړو، تا ته یې د ښه نیت لاس تر اوښ کړی. د تا اولني حکومت په وخت کې د موږ اړیکې ډېرې ښې وې، رغنده وې، دواړو هېوادو ته ګټه وه، تجارت زیات و، ترانزیت وده وکړه. خو چې ته خپل وضعیت نشې کنټرولولی او ته خپله نورې ارادې لرې، نو دا ملامتۍ ګوته باید افغانستان ته ونه نیول شي. بیا ورونو دا څومره د افسوس وړ خبره ده، یو هیواد، یو حکومت، یو پوځ چې ځان ته اټومي قوت وایي، ځان ته یو پرمختللی پوځ وایي، او بیا دغه قوت چې استعمالوي په چا استعمالوي؟ په مهاجرونو باندې استعمال کړي، له کورویې راباسي، ماشومان یخ ته اچي،
بندیخانې پرې ډکوي، په مسافرو، په مریضانو، په تجارانو لارې بندوي. اټومي قوت د پیاز او د رومیانو او ټماټرو په مقابل کې استعمالوي سي، لاره ورته بنده کړي. دا اوس کوم منطق ده؟ دا د چا په ګټه ده؟ سیاست او تجارت سره تړل یا جنجال له ټي ټي پي سره ده او مشکلات مهاجرینو ته جوړوي. موږ دا وایو چې د ډیپلوماټیکو اصولو په رڼا کې په یو معقوله تګلاره باندې باید وخت سره ولاړ شو. د امارت خو ستا پرو چې ته ټي ټي پي سره کېنولاسته مذاکرات یې در وکړو 90% مسله حل شو، خو تا بیرته خراب کړه. امارت دې ته ژمن ده چې خاوره به د تا په خلاف نه استعمالیږي. امارت په ډیورنډ په کرښه باندې په سلهاو پوستې جوړې کړې، په میلیونونو ډالر مصارف یې وکړو چې امنیت خوندي شي او د تا تشویش راپسي. امارت مصارف وکړو، هغه مهاجرین، هغه کډوال چې له وزیرستان د تا د عملیاتو په نتیجه کې راکډه شوي، تا زه تشویش لرم. دغه تشویش لرې کولو دپاره د افغانستان مرکزي سیمو ته انتقال کړو، مصارف یې ورباندې وکړو، ځای په ځای کړو. نو چې دا ټول کوششونه افغانستان کړي دي او خپل مسؤلیت ادا کړی ده، له دې بعد هم که څوک تجاوز کوي مسؤلیت په دغو په غاړه وي. خو زه خوشحاله یم چې د پاکستان درانه ولس، علماء کرامو او سیاسیونو دا حقایق درکړي دي او امید شته چې دا وضعیت به کنټرول کړي.